شپېته کیلومتره. د جابر حسین په نوم یو کس د یو ریلګاډي ساتونکی و. د مسؤلیت دوره یې پای ته رسېدلې وه. د 1981 کال جولای پر 18 نیټه د اندرو بلاسپور په یو ریلګاډي کې د سفر په نیت رهي شو. د لارۍ د ساتونکي په توګه یې دا وروستی سفر و، ځکه راتلونکې ورځ 18 جولای تقاعد کېدی. تر تقاعد کېدو وروسته ژوند لپاره یې ځان ته یو پراخ پلان جوړ کړی و. فکر یې کاوه چې اوس نو د خپل پلان پلي کولو ته نږدې شوی دی او نور به آرام او هوسا ژوند کوي. د ریلګاډي د ساتونکي په توګه یې د خپلې دندې د وروستي سفر د پیل پر مهال خپلو ملګرو ته وویل سبا مې دوهم ژوند پیلیږي. د جابر حسین لپاره دغه سفر واقعا هم اخري هغه و او وروسته یې دوهم ژوند پیل شو، خو په هغه معنا نه چې د سنجولی و، بلکې کاملا په یو بله معنا. ریلګاډي له خپل هدف څخه 80 کیلومتره واټن درلود چې له شا څخه یو له مال څخه ډکه لارۍ ورسره وجنګېده. د ساتونکي ډبه کاملا خرابه شوه او جابر حسین هم ځای پر ځای له منځه ولاړ. د ریلګاډي یو مامور پر دې پیښه باندې تبصره وکړه. ویې ویل جابر حسین که 80 کیلومتره واټن نور طی کړی وای نو د ریلګاډي د ساتونکي په توګه به یې سفر پای ته رسېدلی وای. په دې نړۍ کې د هر انسان همدغه حال دی. هر چا خپل ژوند اوږد سنجولی دی. فکر کوي چې سفر یې 80 کیلومتره وروسته پوره کیږي، لیکن د مرګ ملایکه یې تر یادې فاصلې مخکې راګیروي. هر انسان په اوسنۍ دنیا کې د سبا لپاره یو پلان لري، خو یو ناڅاپه مرګ ورته راشي او ورته ووایي چې سبا یې په دې دنیا کې نشته. هغه دنیا چې تر 18 جولای وروسته 18 او تر 18 وروسته 19 نیټه پکې راځي، بلکې سبا یې په تلپاتې دنیا کې پیلیږي. هغه ځای چې د دنیا جنتري مطلق تړلی کېږي. لنډه دا چې انسان په کوم ځای کې خپل سفر پای بولي، هلته یې د حقیقي سفر پیلامه وي.